کېدای شي بلې پایله وي. خپل حد وکړه. الله خیري هم عجیبه کار نه کوي. الله بیړه وکړي. زما خبره تاسې ته نه ده قاضي صاحب، هغو کسانو ته ده چې موږ نه یې ګټه واخیسته بیا یې لرې وغورځولو. هغو بې شرفانو ته دا خبره کوم، د دې کار حساب یې ورسره کوم. رښتیا وایي. البته یوه ورځ به له دې ځای نه ووځم، البته له دې ځای نه به خلاص شم. ټول به د هغو کارونو ځواب راکړي چې ما سره یې کړي. قسم کوم چې د ټولو سر به له تنې نه جلا کړم. محکمه پای ته ورسېده. سبا سهار 10 بجې بېرته پیلېږي. دوی له دې ځای نه بوځئ. هیله کوم ښاغلیه. آیا پوهېږئ چې په کوم تور نیول شوي یئ؟ زما یوازینی ګناه هېواد سره مینه ده. خاینان د هېواد پارلمان ته دننه کېږي او ترکیې اصلي بچیان زندان ته لېږل کېږي. یوه ورځ به راشي چې زمانه بدله شي. هغه وخت به د ملت دښمنانو سره حسابي وکړو. حسابي به ورسره وکړو. ښاغلي اکایه مینیکا او ملګرو یې وویل چې د هغوی یوازینۍ ګناه هېواد سره مینه ده. تاسې په دې هکله کوم ځواب لرئ؟ ملګرو، موږ هغه معلومات او اسنادونه چې راسره وو هغه مو محکمې ته وړاندې کړل. وروسته له هغه به د محکمې پرېکړې ته په تمه یو او هر څه چې وایي موږ یې په سره سترګو منو. ښاغلی بارونه، نړیوال مخکې له وخته زوال موږ هېر کړي یو که څنګه؟ نه رضا، زه فکر نه کوم چې موږ به هېر شوي اوسو. ولې کوم څه نه کوئ چې له دې محکمې نه وژغورل شو ښاغلی بارونه؟ ښکاره ده پټ شاهدان ولې له منځه نه وړي ښاغلیه؟ ما ته هم عجیبه ښکاري. تر اوسه پورې باید د پټو شاهدانو خبره خلاصه کړې وای. لږ په تمه شئ. د موخې موټر ستاسې خواته درځي، چمتو اوسئ. سمه ده، په تمه اوسئ. موخه دې خوا را روانه ده، چمتو اوسئ. د نجیب د پام دې بلې خواته واړوه. سمه ده؟ سمه ده وروره. د هغو له امله مو پټ شاهدان ونه شو وژلی. که د بارون وژلو کې مو هم مخه ونیسي بیا زه تا وژنم، خبر اوسئ. ورور اندېښنه مه کوه. نجیب دوی ته مې داسې پیغام ولېږه لکه د هغو امر چې ورته لېږلی وي. اوس به ځانګړي استخباراتو مرکز ته روان وي. ته اندېښنه مه کوه. که دلته راشي هم هغه وخت به راشي چې موږ لاړ شو او خپل کار خلاص کړو. ورور جانه خیري خیري، موټر دې هم ستا په څېر بېکاره دی. چای راوړه ما کیفه وروره. ها اعصاب مې مه خرابوه، چای به در ښکاره کړم. د ډېرو خبرو پر ځای کله کله د موټر اوبه او موبلاین چې کوه خیر. ما ته خو نه ښکارېږي امر صاحب، زه نو څه به دا کوم؟ څنګه خبره ده؟ زه وایم موبلاین او اوبه یې وګوره. هرې خبرې ته یوه پلمه لري، کار لږ کوي، خبرې ډېرې. بلې ښاغلی مساره، چېرته یې نجیب امره؟ ستاسې پیغام مو واخیست، مرکز ته ځو. د څه شي پیغام؟ تاسې خو موږ استخباراتو ته غوښتي. ما هېڅوک هم چېرته نه دي غوښتي نجیب امره. ښه نو چا غوښتي یو؟ ایوه، کوم چا تاسې بلې خواته لېږلی یئ؟ وګورئ، موږ ته نوی خبر راورسېد. په بارون دوی باندې برید کېږي نجیبه. بارون دوی باندې برید کوي؟ څوک یې کوي؟ مخکې له وخته زوال بارون دوی له پامه غورځولي دي. د هغوی د لیک په موټر برید کوي. هر څنګه چې کېږي هغه موټر پیدا کوي او د دې برید مخه هرومرو ونیسئ نجیبه. پوه شوئ؟ سمه ده ښاغلی مساره. ښاغلی مسار څه وایي امر صاحب؟ د څه شي برید؟ په بارون دوی باندې برید کوي عاکفه. موږ باید زر هغوی پیدا کړو. څه وایي؟ یعنې هغه پیغام چې موږ ته راغلی و؟ پیغام زموږ له مرکز نه نه دی راغلی. بریدګر غواړي چې موږ له بارونه لرې کړي. هله خیري، کار دې خلاص که بیړه وکړه. موټر جوړ شو وروره. هله راځئ، زر کوئ زر کوئ. بند که زر کوه. هله خیري. هله خیري، زر کوه، بیړه وکړه. هله زر کوه. توبه خدای توبه.
هغوی ته وګوره، له څېرې نه خو سم خلک نه ښکارېږي. مرکز ته خبر ورکړه. له 45 نه 50 ته 45 نه 50 ته غازي عثمان سیمې سره نږدې او شکمن موټر دی. موږ یې ګورو. سمه ده وروره، یوه ستونزه پیدا شوه. لعنتي، ارامه اوسئ. له پولیسو سره باید جګړه ونه کړو، خو که شک یې وکړو دوی به هم ختم کړو. چمتو اوسئ. تر څو چې ما ډزې نه وي کړې څوک دې ډز نه کوي. موږ سره ډېره خطرناکه لوبه وکړه. خدای دې وکړي چې ناوخته نه کړو. انشاءالله. بله عجیبه مرکز مکوونکې ډلې غازي عثمان سیمه کې شکمن موټر لیدلی دی. زر هغه ځای ته ورشئ. سمه ده ښاغلی مساره. لومړی خپل خوندیتوب ته پام کوئ. ما ته هم هره شېبه خبره کوئ. سمه ده. غازي عثمان پاشا کې شکمن کسان لیدل شوي، کیدای شي بریدګر وي. هله لږ نور هم موټر تیز که. هله خیري. سمه ده مرصد. ورځ په خیر. ورځ په خیر. مهرباني وکئ. خیرات دی، کومه ستونزه ده؟ پیژندپاڼه مو کتلی شم وروره. ټول د خپلې پیژندپاڼې راوباسي. البته ولې نه. ملګرو خپلې پیژندپاڼې مو چمتو کئ. دا هم پیژندپاڼه. څنګه وه؟ خوښه دې شوه؟ 45 نمبر کس ته 45 نمبر کس ته په موږ برید وشو. زر مرسته راولېږئ. هله خیري تیز که موټر. هله څه کوې هلکه؟ ډارېږي چې ترافیک دې جریمانه کړي؟ موټر خراب دی وروره. زه څه وکړم؟ زه خو خپله ټوله هڅه کوم نو. وروره بل موټر هم راورسېد. ټول د خپل ځای کې ودرېږي. ګازې وکړئ. کښته شئ. دې خواته راشئ. سالو درته ودرېږئ. شکای ته پوهېږې چې زه څوک یم؟ هو پوهېږم. وروسته به مړ شئ. خبره مو اوږده وه. مم خوشي کوي. زهر یې درته کوم. سر مې مه په درده وه. غلې اوسه. وګوره که مم خوشي کوي هر څه چې وغواړئ تاسو ته یې درکوو. ستاسو د ټکټ وخت پای ته رسېدلی جلۍ. ټول په سر وولئ. ټول پاس کوئ. هر څه د استعمال ټول په جوړ دم پاک کوئ. سمه ده همسای. تاسو دواړه همدلته پاتې شئ. ته له ما سره راشئ. منډه که منډه که. اندېښنه مه کوه ملګريه، راغله. حالا دې خوا راشه بالونه. که داسې ناست وسو څه کېږي؟ حالا خیري څه کوې؟ ما خو درته ویلي وو که نه بېکاره بالونه. خیري پام کوه. خیري پام کوه. راځه. ماته یې راکړه. عاقف وروره ته چېرته یې؟ کار کوم. دنده کې یم هلکه. وروره تا پسې ډېر خفه شوی یم. خیري پرېږده نو ارامه مې پرېږده. وروره ولې داسې وایې؟ ما هم د ورور چې راغلی موږ دې بیخي هېر کړي یو. ملګرتوب دې څه شو؟ تا خو ویل موږ نه بېلېږو. څه وشول؟ خیري هلکه اوس دا خبرې پرېږده. په هغه دوستیا باندې کار وکړه چې ما درلېږلې ده. موبایل ماته ورته ورکړه. هله ښه سمه ده.
السلام علیکم مینوالو، په دې هیله چې ښه اوسیږي. نو که چیرې غواړئ د سرګر ډرامې ټولې برخې وګورئ نو زما یوټیوب درسره سبسکرایب کړئ. نو دا یوټیوب تاسو کومسې پیدا کولی شئ نو ډایرکټ یوټیوب ته لاړ شئ، ولیکئ سرګر ډراما ټي وي یوټیوب چینل دی. نو زما د یوټیوب نوم دی سرګر ډراما ټي وي. نو دغه یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. نو دې کې زه هره سرګر ډراما چوم، په ښه کوالټي هم اپلوډ کوم. نو دا چینل درسره سبسکرایب کړئ او دې کې تاسو ټولې برخې ترلاسه کولی شئ د سرګر، او په وخت سره یې ترلاسه کولی شئ. نو هیله لرم چې زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. د یوټیوب نوم مو دی سرګر ډراما ټي وي. نو هیله لرم چې درسره یې سبسکرایب کړئ. مننه. بارون هم ټپي شوی. ته ښه زما غږ اورې که نه؟ زر امبولانس راوغواړه، زر کوه. نیازي عامر صاحب چېرته دی؟ هغه هره ورځ ورپسې لاړم. عاقبه زه د عامر صاحب څنګ ته ورځم. سمه ده. خیري سترګې دې خلاصې کړه. زه یم نیازي. ارزو تسلیمه شه، هیڅ چېرته نشي تښتېدلی. بیا به وګورو نجیب امره چې تښتېدلی شم او که نه وبه ګورو. یو څو ټپیان لرو، کېدای شي حالت یې خراب وي. سترګې دې خلاصې کړه وروره. د ټپیانو حالت زر ځانونه رابرابر. خیري پورته شه زویه، پورته شه. خیري هلکه ګوره مړ نه شي، قانون سر به دې مات کړم. خیري معاملې ونه کوه، سترګې دې خلاصې کړه. هله نو زر کوه. خیري ته ښه یې زویه؟ څه خبره ده؟ ولې وارخطا یې؟ لاس دې راکړه. وروره څه شوي؟ ولې د رنګ داسې سپین تښتېدلی دی؟ ته ښه یې؟ ته ښه یې هلکه؟ البته چې ښه یم، ولې به ښه نه یم؟ لږ مخکې په مرمۍ ولګېدلې. څه وایې؟ څنګه ولګېدم؟ لاس ته مې وګوره هلکه، وګوره. دا څه دي؟ الله، زه خو په رښتیا ټپي شوی یم. زه په مرمۍ لګېدلی یم، هرومرو به اوس مړ شم. خیري ته اوس ښه یې هلکه؟ سمه ده، په پښو م درېدلی. سمه ده، ارامه اوسه. خدایه تا ته درځم، هیله کوم زما ګناه مې وبښه. خیري پام کوه. خیري دا ډېر مکرجن دی والله. دا به همدلته پرېږدو چې لیوان یې وخوري. هی ما روغتون ته ویسه، زه مړ کېږم. نه ته همداسې ښه یې. هېڅ ښه نه یم. ما ته وګوره. ارزو پام کوه چې ونه تښتې، د لارې پای ته به رسېدلې. وسله لرې که تسلیمه شه. هر څنګه چې وي بیا هم زه تا ته نه تسلیمېږم. زه نه غواړم ته ووژنم، که څه هم زما د مېرمنې قاتله یې، خو نه غواړم ته ووژنم. ښه به وي چې ته ژوندی پاتې شې. همدا چې وسله مې لرې کړم ما وژنې پوهېږم. وګوره تا سره ژمنه کوم چې هېڅ هم نه درته وایم. وسله دې لرې کړه. تسلیمه شه.
دې لرې کا. سمه ده، لرې کوم یې. ډېره پښېمانه یم له ټولو کارونو نه چې ترسره کړي مې دي. که ته دې وسله کېدې بیا یې زه هم ږدم ژمنه کوم. باور وکړه، بسنه کوي چې ما ونه وژنې نجیبه. سمه ده، ږدم یې. یوه شېبه کې دواړه ږدو. سمه ده. هالی بیړه وکئ، زر کوئ هلکانو. مرسته وکړئ. هله زر کوئ، بیړه وکئ. پام کوئ. نیازي وروره، ته هم راسره لاړ شه. زه مړ کېږم. غلی شه لیونیه. زه مړ کېږم وروره. د مرحمت کار کولو پر ځای په ما غوسه کوې. ته نه خزانه لرې خیري وروره، په تا هېڅ هم نه کېږي. هله زر کوئ. هالی هلکانو، لږ څه بیړه وکئ. د خیري حالت ښه دی. هڅه وکئ چې بارون وژغورئ. دواړه ځانګړو استخباراتو مرکز ته بیسئ. هله سمه ده ښاغلیه. وګوره، وسله مې ږدم. زه وسله مې ږدم. ته یې هم کېږده. پام کوه چې کوم لیونتوب ونه کړې. ته زما وروستنی چانس یې نجیبه. ولې به کوم لیونتوب کوم؟ هله نو، وسله دې کېږده. دا ستا لپاره رانه. اوس به رانه آرامه خوب ولري که نه؟ هر څنګه چې وما غوښتل تسلیمه شي، خو هغې دا لاره وټاکله، بله چاره مو نه لرله. بلې ښاغلی مساره، څه وشول؟ عارضه مو ونیوله نجیبه؟ په خواشینۍ سره اوس یې مړي ته ګورم. د بارون حالت هم خراب دی. موږ سره اوس یوازې عزیزه پاتې ده. په هر حال هله بیرته مرکز ته راشئ. سمه ده. یو دوه کسان دلته رابلېږه، تر څو چې پولیس رسېږي په تمه شي. هله عارضه هم مړه شوې ده. ښه ده، دوزخ ته دې لاړه شي. ښاغلی ذکي یحیی به د دې خبرونو په اورېدو خوشحاله نه شي. هغه سره هیڅ محکوم پاتې نه ده چې دعوا پرې خلاصه کړي. یوازې دا پاتې خو دا هم زموږ په درد نه خوري. بیکاره ښځه ده. ودې لیدل چې څنګه تاسې خرڅ کړی؟ دا برید تاسې جوړ کړی و، پوهېږم. د دې لپاره چې خبرې وکړو برید مو وکړو. وګوره اوس هم څه وایي. دعا وکړه چې زړه ښځه یې که نه، نو پوهېدم چې څه مې در سره کړي وای. بارون څنګه دی؟ کلینیک ته یې ویوړ، خو ښکاري سبا پورې هغه هم مړ کېږي. لعنت دې وي. څومره ستونزې مې ولیدلې، اوس دې حالت ته وګوره. هر څه ختم شول. رسنۍ، تلویزیونونه، مطبوعات. وروسته له دې به هر څه په موږ باندې ډېر فشار راوړي. بلکل همداسې ده. وایي به که تاسو ورنه ساتنه ونه شوه کړی، نو ولې مو ونیول؟ عزیزه شته،
پیکاس شته کیامینیک شته حالت دومره خراب نه دی ملګرو دا خو ټول بیکاره کسان دي موږ ټولو نه ډېر بارون ته اړتیا لرله که موږ لږ څه نوره څېړنه وکړو د دوی په څېر زر کسان به نور پیدا کړو که نن نه وي سبا بله ورځ به هغوی دوی هم پاک کړي نه داسې یو کار نه کوي بیا به وګورو هلئ زر کوئ هلکانو موږ به مرکز ته لاړ شو هلته به په ارامه سره خبرې وکړو دا بوز مرکز ته یې بوځئ امرم پر ځای کېږي هو برید په بریالیتوب سرته رسېدلی که څه هم د استخباراتو کسان ورسېدلي خو بیا هم برید ترسره شو بارون نه دی مړ شوی ژور ټپي شوی بیا یې هم روغتون ته وړی دی د ژغورل کېدو چانس یې لږ دی که مړ نه شو روغتون کې به یې کار ختم کړو له دې وروسته بارون ته د ژوند کولو اجازه نه شو ورکولی پوه شوئ خو هغه بارون د استخباراتو منځ کلینیک ته وړل شوی دی زه نور نه پوهېږم که د ځمکې وپوړو لاندې هم وي بیا هم باید هغه کار ختم شي پوه شوئ موږ خپله ټوله هڅه کوو اندېښنه مه کوئ ښاغلی اوس خبرې راغی د بارون کار ختم شو یعنې مړ شوی هو ښاغلیه ښاغلیه نوي عملیاتو ته اړتیا نشته بارون مړ شوی دی تاسې ډاډه یې چې دا خبر رښتیا دی سرچینه یې سمه ده ښه سمه ده دا موضوع نوره وتړل شوه موږ چې کله د ترکیې لپاره په نوي پلان پرېکړه وکړه بیا به تا ته خبر درکړو ته دې په خپل ځان پام کوه چې څوک دې ونه ویني سمه ده ښاغلیه هو په ترکیه کې یو پړاو پای ته ورسېده اوس به د یوې نوې ډلې سره د خپلو خوړل شوو ماتو غچ واخلو ملګرو پوه شوئ ترکیه کې زموږ زرګونه ویده غړي د هر ډول دندې لپاره چمتو دي د هغوی له منځه به تکړه کسان پیدا کړو او له همدې ځایه به خپلو کارونو ته دوام ورکړو دا ځل دا فرصت هم لرو چې په سم ډول هر ګام پورته کړو ښاغلو هېڅوک دې شک هم نه لري ملګرو ترکیه زموږ لپاره دومره مهم هیواد دی چې خلکو ته یې نشو پرېښودلی لکه څنګه چې پخوا موږ د دې هیواد قباله اخیستې وه اوس هم البته د کلیو کسانو ته دا هیواد نشو سپارلی په خبره مې پوه شوئ ملګرو زموږ اولادونه بیا به هم بریالي شي په خواشینۍ سره د دې کسانو پایله تل همداسې وي دومره په اسانۍ باید مړ شوی نه وای خو په هر حال هر څنګه چې وي بیا راژوندی کېږي هغه وخت به حسابي ورکړي که دا کسان غواړي چې بارون مړ شي نو ښکاره د کوم څه نه ډارېږي دا خو ښکاره ده کېدای شي دا ډله به مو له منځه بړې وي خو نه پوهېږو چې د دې ډلې تر شا څه لوبې روانې دي ویل کېږي چې زرګونه ویده غړي لري تر څو چې هغوی پیدا نه کړو نشو کولی دا کار پای ته ورسوو ښکاره ده چې هغه ویده غړي به هم راویښ شي تر څو چې موږ دلته یو د هغوی کار به هم ډېر سخت وي ملګرو ارام اوسئ همداسې ده مشاور صاحب دی بله مشاور صاحب ښاغلی مسره خبر شوي یو چې بارون باندې برید شوی وروسته یې حالت څنګه دی په خواشینۍ سره مو بارون له لاسه ورکړ زموږ یو کس هم ژور ټپي شوی دی ولسمشر ته هم خبر ورکړئ اوس موږ دواړه سره یو ځای یو ښاغلیو بارون مړ شوی دی هېڅ ښه کار ونه شو بهرني کسان نه غواړي زموږ لاسته هغوی پورې ورسیږي هو بریالي شول چې مهم محکوم ووژني دا به زموږ د دې دعوا لپاره لویه تشه جوړه کړي ښاغلی ولسمشر اندېښنه لري چې بهرني کسان به بیا ځلې د برید لپاره جرأت پیدا کړي ښاغلیو پوهېږم موږ خپله ټوله هڅه وکړه بالاخره بریالي شو چې دا پټ سازمان له منځه ویسو یعنې یو څه موده ارامه ساه اخیستلی شو سمه ده رسنیو ته معلومات ورکړئ که کوم پرمختګ وشو موږ ته خبر راکړئ ورځ بخیر هغه ډالۍ مو چې چمتو کړې وې مساردي ته مو تسلیم کړې تر اوسه نه ښاغلیو وروسته به ورشم پخپله به یې ورته تسلیم کړم هغوی خبر نه دي ډېر ښه هغوی ټول زما له خوا هم تقدیر که په اجازه مو ښاغلیو اجازه مو خپله ده ډاکټر صاحب دا څنګه دی اوس ښه دی څنګه به ښه یم ته خپله ښه یې سبا بله ورځ به بیخي ښه شي
حالات مې ډېر خراب دی. الله اوف دا غازیتوب څومره سخت کار دی. که څوک دې وویني وایي به چې غازي دی. لږ ټپي شوی دی. حالت ته یې ګوره. ولې داسې وایې امر صاحب؟ ډېر خواشینی یم. دومره مرمه یې زما له بدنه وویستله. ډېره غټه امر صاحب. هلکه په دې عقل چې ته یې لرې ته نن ورځې پورې چې ژوندی پاتې دا هم یو لوی چانس دی. دا ته وګوره. په اصل کې باید ډېر مخکې مړ شوی وای خو ماشاءالله ماشاءالله د ټولو له خولې نه شاد بادېږي. ما سره څومره ډېره مینه. زه دلته د موډال په تمه یم. تاسې په ما باندې ملنډې وهئ. بل ځل د دښمن مخې ته ورځم چې سوری سوری مې کړي. کله چې زه مړ شوم بیا به وګورم چې څومره راپسې ژاړئ. خیرې هغه سړی هسې مړ شو. ته بې ځایه ټپې شوې. څه وایې؟ رښتیا وایم. بارون مړ شو. مړ شو کله چې تا یې مخ ته ځان وغورځوه نو زړه یې وچاوده. پام کوه. نجیب امیره مشاور صاحب راغلی. الله څه شوي؟ هغه ولې راغلی؟ نه پوهېږم ما ته یې څه ونه ویل. زما لیدو ته به راغلی وي. ورته ووایه چې وخت نه لرم. خیرې مهرباني وکړئ. خیري جان آرامه یې که بهتره بستر ته ویسم. ښه یم نیازي جانه ډېره مننه. پوهېږم تاسو ماته په تمه نه وئ خو د ښاغلي ولسمشر په ځانګړي امر دلته راغلی یم. تاسې موږ ډېر حیران کړو مشاور صاحب. د راتګ په عمل باندې مو پوهېدلی شم؟ لومړی اجازه راکړئ دا ووایم چې دا دولت ستاسو پور راوړی دی. تر نن پورې تاسو له خپلو کورنیو خپلوانو ان تاسې له خپل ژوند نه تېر شوي او د دې دعوا لپاره مو کار وکړه. فکر مه کوئ چې ستاسو دا فداکاریانې چا نه دي لیدلي او تقدیر نه شئ. ملګريه دا خبرې مې هېڅ خوښې نه شوې. زما هم که چېرې د دې کار لپاره استعفا مه ورکړو حیرانه به نه شم. په خپله د ښاغلي ولسمشر د امر سره یو ځای غواړم دا پاکټونه تاسو ته تسلیم کړم. امر صاحب ما دې اورېدل؟ هو مې اورېدل خیرې. په لومړي سر کې د دې ډلې مشر په توګه تاسو ته مبارکي وایم ښاغلی مسره. مننه کوم. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ. مننه کوم. زه خو به تېروتی یم. وای مورې وای. کولی شو یو څو شیبې خبرې وکړو؟ البته ولې نه. ما سره راشئ. ښاغلی مسره یوه لویه بریا مو لاسته راوړه. دا ډالۍ ستاسو د خدمت بدله نه ده خو بیا هم موږ فکر وکړه چې ملګرو ته ښه مورال شي که نه. زموږ ملګري داسې شیانو ته هېڅ لیواله نه دي. په دې باندې ډاډه واوسئ. داسې مه وایئ. تاسو د دې هېواد یوه لویه او خطرناکه ډله له منځه یوړه ښاغلی مسره. دا ډېره لویه بریا ده. خو زه دومره ډاډه نه یم. تاسو غواړئ څه ووایئ؟ سمه ده. ډېره اوږده لاره مو وهلې ده. منم یې. خو دا ضمانت هېڅوک نشي کولی چې یو 2 کاله وروسته به مخکې له وخته زوال سازمان لا په پیاوړي ډول باندې بېرته راونه ګرځي. هغوی زرګونه ویده نور غشونه ما د خپل ښوونځي په پارچه کې هم نه ولیدلې وروره. لږ غلی شه خیري غلی شه. ورور جانه زه وایم چې باید چکر ته لاړ شو. څه نظر لرې؟ خیرې ستا دې په مخه ښه وي. دا مخامخ سپکاوی دی. مام د وروره دا ته څه وایې؟ فکر کوم ستا چکې صفرونه کم لیکل شوي. ته د چک ماته را چې زه ولیکم. لاس دې لرې که.
وای وروره څه دې وکړل؟ څه مې چې وکړه تا ولیدل، شک مې څیرې که نور مې څه وکړه؟ خو ولې؟ مه ویده کېږئ ملګرو، مه ویده کېږئ. موږ څو کاله دلته شپه ورځ کار وکړ که نه؟ خپل ټول وس نه مو کار واخیسته، وامخیسته. وګوره خیري، زما حلیمه مړه شوه، حلیمه مې د مامدوره نه مړه شوه، د امیر صاحب هنري مړه شوه. وروسته غوږ شه خیري، دا صفرونه چې دي دا صفرونه د حلیمې سر دی، دا صفرونه د رڼا سر دی، دا صفرونه د هنري خور سر دی. دروغ خو نه وایم که نه؟ ناکفه ته رښتیا وایې. او دوی موږ ته د څه فکر کړی؟ دا چې شپه ورځ موږ د هېواد ته خدمت کوو، په بدل کې پیسې غواړو. هېواد ته خدمت هېڅ بیه نه لري. که زه دا چیک واخلم، هېواد ته کړي خدمتونه به مې خرڅ وګڼم. موږ د هېواد لپاره د هغې ډلې سره مبارزه کوله. له دې وروسته به هم تر څو چې ساه لرو مبارزه به کوو. خبره حاصلوي امر صاحب، دولت موږ تقدیر کړي یو. دې کې څه خبره ده؟ والله زه هم پوه نه شوم امیر صاحب. په څه پوه نه شوې نیازي؟ پیسې د جیب کې واچوه او خوند ترې واخله. ما ویل چې یو کور به واخلو چې ارامه پکې ژوند وکړو. څوک چې غواړي دارو دي شي. څیرې که ملګريه، زه داسې پیسې نه غواړم. زه هم. اله ما تر نن ورځې پورې حق ته خدمت کړی. خپل دومره ډېر خدمت د 100 روپۍ لپاره نه ځای کوم. ټول دې خبر وي. تاسې خپله ښه پوهېږئ. نه پوهېږم دونه پیسو ته څنګه 100 روپۍ ویلی شئ. یا زه په حساب نه پوهېږم یا دوی نه پوهېږي. تاسو خو په دې پوهېږئ چې استخبارات ځان ته ځینې ځانګړي چلونه لري ښاغلیه. تر ټولو مهم کار دا دی چې راز باید پټ وساتو. کېدای شي دا کار د دې لامل هم شي چې خلک درته دروغجن هم وبایي، خو اصل کې داسې خبره نه ده. ښه نو ووایئ ښاغلی مسره، ما ته مو کوم موضوع کې دروغ ویلي دي؟ دې موضوع کې وای وای ښاغلی مسره، دا سړی څنګه ژوندی پاتې کېدای شي؟ بخښنه غواړم چې له تاسې نه مې دا خبره پټه کړه، خو موبایل کې مې دا خبره نه شوه ویلی. زه هیله لرم چې د ده له برکته به موږ دا کار په بنسټیز ډول هوار کړو. ډېر ښه فکر دی. یو ځل بیا هم تاسو ته مبارکي وایم ښاغلی مسره. راځئ چې ځو. راځئ. وګورئ ملګرو، زه ډارېږم چې دې کار نه وروسته کوم بل څه ونه شي. سبا بله ورځ به د دې پیسو له امله کوم جنجال جوړ شي. ښه نو څه وکړو امیر صاحب؟ څه چې موږ وکړل. الله حالا نو ملګریه څیرې کم. سمه ده، ومې غورځوه. وګوره ومې غورځوه. آفرین دې په موږ وي. آفرین. خپل خدمت خو نشي خرڅولی. خیرې تمثیل مه کوه، موږ دې ښه پېژنو. ژوبل دې کړم. هله نو هغه چک راکړه. سمه ده سمه ده سمه ده. هله نو د څه شي شک؟ ما ته هېڅ هم نه پرېږدئ. واخله. ملګرو مشاور صاحب راغی. بخښنه غواړو مشاور صاحب، خو موږ خپلو ملګرو سره پرېکړه وکړه دا چکونه نه اخلو. څنګه یې نه اخلئ؟ زه پوه نه شوم. ښکاره ده نه یې اخلو. نو موږ د هېواد ته د چک لپاره د پیسو لپاره خدمت نه دی کړی. پخواني کلي ته د نوي دود راوستل ښه کار نه دی مشاور صاحب.
موږ نه غواړو وروسته له موږ نه څوک چې راځي د چک په تمه وي، پوه شوې؟ هو خو که تاسو ډېر چړه کېږئ بیا نو زه بیا بخښنه غواړم مشاور صاحب، زموږ د ټولو پرېکړه همداسې ده. تاسو سره زما مینه او تاسو ته زما درناوی لا نور هم ډېرېږي ملګرو. څه ووایم، په رښتیا هم زه مو حیران کړم. موږ کوم بد نیت نه درلود، خو موږ نه پوهېدو چې ستاسو په څېر د هېواد اصلي بچیان به داسې څه ونه مني. خدای دې له تاسو نه راضي اوسي. اوس ښه وشول مشاور صاحب، زموږ ډالۍ همدا کېدای شي. د خدای رضا. ښاغلی مسره، که تاسو داسې یوه ډله ولرئ نو تاسو به هر څه ډېر زر حل کړئ. د خدای په توکل سره اندېښنه مه کوئ مشاور صاحب. په اجازه مو. سمه ده، مهرباني. زه نور ځم. مهرباني وکړه. خیري څه شوې؟ ما خو څه نه دې کړی که نه؟ سلام ښاغلی زکي یحیی. سلام مشاور صاحب. خیرات دی، ولې وارخطا یې؟ کېدای شي خبر اوسئ زموږ مهم شاهد بارون وژل شوی د دعوا تر ټولو مهم کس هغه و. هو خبر شو، خو تاسو بیا هم خپله هیله له لاسه مه ورکوئ. یعنې څنګه؟ د لیدو په هیله ښاغلی زکي. هسې مو دا چکونه چیرې کړل؟ خیري، پیسو پسې ځان مړ کوې که څنګه؟ لږ ارامه اوسه. سلام ښاغلی مسار. په خیر راغلی سرهنال صاحب. شفا دې وي. ژوندی اوسئ، ژوندی اوسئ. خیراده نجیبه عمره، کوم څه مو لمانځل څنګه؟ که د بارون د مرګ لپاره مو جشن نیولی و، باید وایم تېروتنه مو کړې. هغه د دې دعوا تر ټولو مهم کس و. نه څارنوال صاحب، داسې نه ده، موږ څه نه لمانځو. ښاغلي مسار تاسو ته نه دي ویلي؟ څه؟ ښه نه و، له موږ سره راشئ څارنوال صاحب. تاسو له ما نه کوم څه پټ کړي که څنګه؟ لږ څه صبر وکړئ څارنوال صاحب، لږ څه صبر. آرزو مړه شوه، پیکاس او کامیني کې اعتراف وکړه. هو، خو محکمه کې ډېر ښه تمثیل وکړه. بارون مړ شو، یوازې عزیزه پاتې. په دې دوسیه کې چې د چاپ وزر ډېر سندونه و هغه مړ شو. په دې حالت کې به زه څنګه محکمې ته په لوړ سر حاضرېږم ښاغلیه؟ هر څه که په عزیزې پورې کو داسې هم نشو کولی. مهرباني وکړئ څارنوال صاحب. راځئ، مهرباني وکړئ. مهرباني. نارسه نیازي غواړم ارام وکړم. مهرباني وکړه، زه به دې بستر ته ویسم، هلته به ارام وکړې. هله دا خو بارون دی. هغه په هر څه چې پوهېږي موږ ته یې وایي. د امنیتي تدبیر له مخې مو هېچا ته خبر نه دی ورکړی د ولسمشر صاحب په ګډون. که یو کوچنی خبر هم د باندې ووځي د هغه د بیا وژلو لپاره چې هر څه ته اړتیا وي ترسره کوي. موږ هم هغه مړ ښکاره کړه. هغه پوه شو چې د لارې پای ته رسېدلی دی نو هر څه یې موږ ته ښکاره وویل. اوس هغه د باندې د ویښېدو په تمه د زرګونو کسانو په هکله خبرې کوي. داسې به د مخکې له وخته زوال سازمان له بنسټ نه ختم کو. یعنې مخکې له وخته زوال، هر کس، هر څه. یعنې دا ځل لکۍ نه بلکې سرې نیسو. له تاسو نه ډار پکار دی ښاغلی مساره. څنګه مو دا فکر مغزو ته راغی؟ زما نه، دا د نجیب فکر و. په داسې موضوعاتو کې امر صاحب ډېر تکړه دی. زه هم غواړم نظارت ترې واخلم. البته. د لارې پای دی، هله ښکته شئ. ویې ویل د لارې پای دی، داسې نه چې ومه وژنې. ها که لاس مې خوشې نه کړې زه به دې ووژنم که یمیني که. ما مه ډاروئ ښاغلیه، هسې نه هم زړه مې ډېر نازکه دی. خبره مو اوږدوئ، ښکته شئ. موږ خو به نه وژنئ که نه؟ موږ ستاسې د ساتلو هڅه کوو، ولې به مو وژنو؟ خدای دې ته زر وبخښي. مو ویل چې نه مه وژنئ که نه؟ په تاسې باور کوم او ښکته کېږم. ارامه اوسه سړیه، ما خوشې که. ولې داسې وایي ښاغلیه؟ ما خو تاسې کلک نه یې نیولي، یوازې شاته مه پټ شوی یم. هله مخته شئ، مخته شئ.
خپله خوښه دې ده تا خپله داسې وغوښتل ځانمرګي بریدګرو به وخته خپل فعالیت پیل کړی وي نو تاسو هم څه نشئ کولی